وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. صدق الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. ندین مخی آغا صفات ذکر کو کوم صفات خپلولو سره انسان په صحیح معنی کې مسلمان او د الله تابعدار ګرځي چې هغه الله باندې ایمان ورځ د آخرت فرشتي کتابونه انبیاء کرام دا ټول منل او د الله په نوم باندې په خپل محبت سره ورکړه کول د یتیمانانو مسکینانو مسافرو خپلوانو خیال ساتل د منځ او د زکات ادایګي د وعدو پابندي او په تنګ دسته او په تکلیف کې او په وخت د جنگ کې انتهایی د صبر نه کار اخیستل. الله فرمایي چې دا صفات پچا کې پیدا شي نو دا متقیان دي او دا کامیاب. نن درس کې الله پاک د قصاص ذکر کوي. قصاص نو هر کله چې اهلی کتاب د هر قسم نیکینا محروم شو انتهایی سخت نافرمان شو الله پاک دا ټول نه اعراض او فرمایي او براه راسی ایماندار مخاطب فکر کوي اهلی کتاب او غیر ټول کراس ایماندار مخاطب چې بس اغي تاړو د دې متعلق نور خبره قوم ناغي د دې قابل لدی چې دوه نور احکامات بیان وی دا خبره د اهل کتاب د لپاره سخت شرم خبره چې بحث داغي دي او الله داغي نه اعراض او فرمایو براه راسی مسلمانانو ته تعلیم ورکول شو. دویم دا چې د جاهلیت په زمانه کې قصاص په معاملې کې ډېر لوی نه انصافي قصاص بدل غشتل چې مړی وشي او د مړی بدل غشتل دې ته قصاص پدې کې ډېر نه انصافي کچرته یو کمزوري خاندان والا انسان به د یو اوچت خاندان چې ته یو سړی مړ نو بیا به دا یو سړی په بدل کې د دوون راواخله تر شلو کسانو پورې کسان وځي لکه دوه په پټه خامخو خو بیا د وسه پورې خبره نو کلس کسه به امرکلو کشل به امرکلو کاتلس به امرکلو خدا به بیا ډیر امرکلو او د زنانه په بدل کې به نرم یو زنانه براو لګي د بل فرض هغه په مړیو نو بیا به د هغه په بدل کې هغه زنانه نه مړ کول دا غي نارینه په مړ کول او دا غلام په بدل کې به آزاد مړ کول یو غلام براو لګي د یو قوم نه به مړ مثال پتا پکار دي چې بس دې مړ شي دې قتل شي نه دته به سنوي دته چې کم نیکانو دته کم مالکانو وی به وجه الله تعالی د لفظ د قصاص ذکر قصاص وی برابری ده بل معنا قصاص برابری اسلام د قصاص قانون نافذ او ټول خلکو ته یو شان حقوق مساوي حقوق ټول خلکو ته ورکړي د دین علاوه اسلام قانون قتل کې یو اهم خبره دام ده
چې قصاص به صرف په هغه شکل کې اغشتي شي چې د مقتول ټول وارثان راځي. یو سړی مړ شو، د هغه چې کوم وارثان پنځه کسه دي، لس کسه دي، شل کسه دي، هر څونه دي، او دا ټول په دې کلک متفقې چې موږ د ده بدل اخلو. که دې کې یو قسم وایي چې موږ نالو، زه نالم، یو کس وایي چې وایي زه نه اخلم، نو بیا به هغه قتلولی نه شي. نو یعنې یو کس پکې دستبرداري اختیار کړي، نو قصاص به ساقط شي او دیت به بیا لازم شي، بیا به خون بها کوي. بل قتل عمد په شکل کې، قتل عمد دې ته وي قصدن عمدن یو سړی د بل مرګ پسې روان شو او هغې هسې بېسا چې هغه د مرګ قابل نو، او د قصدن عمدن ښه په هوش و حواس برابر هغه سړی یې مړ. نو دا قاتل چې کوم دی چې چا مړ چې د دیت خبر راشي، نو ټول دیت به دې ورکوي، د ده د مال نه به اخیستي شي ټول دیت، د ده برادرۍ باندې څه تاوان نشته. او البته قتل خطا یا شب عمد، قتل خطا شب عمد څه مراد دی؟ یعنې مراد دا د جګړه وه، څوک سپېړه وه او یو سړي چې کوم دی نو بس هسې داسې څه شی اوچت کړه بلې کې ووخت چې هغې باندې خلک مړي نه کوي، خو بس هغه ګزار برابر شو، هغه سړی ته مړ شو. نو دې ته ګویا کې شب عمد چې دا قصدن عمدن سره مشابهت کوي. یا قتل خطا، قتل خطا دې ته وایي سړی چې کوم ښکار ته ناست و ډزې په ښکار باندې وکړه، هغې باندې سړی ولګېد، د ده نه سړي لیدلی و نه سړی مړ کوو، او یا که دغسې په ولګېده په ګاډي باندې وغیره قتل خطا چې د هغه د مرګ اراده د ده نه وه او ولګېد، نو دې کې به بیا دیت ورکوي. نو دې کې بیا د قاتل پوره برادري پکې شامل دي. که سرکاري ملازم دي نو ټوله محکمه چې کوم دی هغه د دې دیت کې لازم او ضروري ده، او دا دیت په 3 کالو کې دنه واجب الادای. دا د قاتل برادري یا محکمې تاوان اغشتو مقصد دا دی چې دی د خپلو متعلقینو تربیت ولې داسې نه دی کړی چې دی هر وخت جنګ جګړې او داسې بې پروایي او داسې دغه کوي، چې دی په خپلو کشرانو یا د خپلو متعلقین چې دی چې د دې پوره تربیت وکړي چې آینده لپاره داسې ناخوشګوار حالات پیدا نه شي. او بل د قصاص لفظي معنی مماثلت، یعنی چې څومره ظلم په چا باندې شوی دی هغومره بدله اخیستل جایز دی. په اصطلاح د شرع کې قصاص چې کوم دی دې ته وایي چې یو سړی قتلول یا زخم یې ولګو، هغومره زخم که مناسب وي هغه ته چې کوم دی هغومره تکلیف ورکول د هغې نه سیوا نه، او که نه هغسې زخم په هغه نشي لګېدی نو بیا به قاضي د هغې مطابق څه جرمانه وغیره په هغه باندې لګوي، نور سزا مناسب هغه به ورکوي. په شریعت کې دیت چې دی خون بها دا 100 خوان یا 1000 دینار یا 10,000 درهم وی. د نن وخت د مروجه قانون مطابق 2900 او 8 ماسې سپینځه 2900 او 800 ماسې 2900 تولې او 8 ماسې د پاس 10 سپینځه. د مقتول چې څومره شرعي وارثان دغه ټول په قصاص او په دیت کې چې کوم دی هغه د خپلې حصې حقدار دي، دا به په ټولو باندې تقسیمېږي. که دیت واخیستې شي نو د دیت مال چې کوم دی دا به د دې کوم کس چې قتل شوی دی د هغه په وارثانو به د شریعت د قاعدې مطابق هغه تقسیمولی شي. دا خو دا قصاص مختصر غونته وضاحت. بیا الله فرمایي تاسو باندې ما ډېره نرمي وکړه، نو هغه نرمي دا دی ورپسې آیاتونو کې فرمایي چې ړومبنو امتونو کې چې کوم دی د قتل به د قتل بس نور پکې سنو او د دیت قانون موجود نو، مګر په دې امت باندې الله تعالی مهرباني وکړه چې د قصاص سره د دیت قانون هم نازل کړ. د یهودیانو په ذمه قصاص یا
خون بهاو انجیل اهل انجیل چې هغه چې کوم دینو خو دیني معافي کول دا غي ته دغه حکم او قصاص نو الله تعالی په دې امت باندې چې کوم دین نرمي او قصاص مرته جائز معافي مرته اجازه ورک او دیت پدری وانه کې چې کوم یو باندې حالات جوړ بس هغه بالکل بیا الله فرمایي چې زیاتې به په بدل اغشتو کې نه کوي قصاص اخله زیاتې به نه کوي که معافي موکړه نو دا ډېره ښه خبره او کنه یو کس پکې معافي وکړه یو نو بیا به د حد نه تجاوز نه کېږي چې خامخا به چې کوم دی اوس هغه سړی خرڅولی شي یا دیت چا واخیسته او بیا چې کوم دی دې قاتل پسې شوی دی وجني نو که ویې وجنه دی به همیشه دپاره جهنم ابن جریج رحمت الله علیه فرمایي چې دا سړی بیا واجب القتل دی دته به معافي بالکل نه کېږي چې دې ظلم وکړي زیاتي وکړي او بیا اخري کې الله فرمایي چې اے خلکو په دې بدل اغشتو په دې قصاص کې ستاسو دپاره ډېر لوی حکمت جون د ستاسو دپاره دې سره به ستاسو مال او جان محفوظ شي خیال وکړئ لکه مثال په طور زمونږ په دې وطن دا اوس په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغی هغې د مخې سره یو درې څلور کسان چې داسې جرایم یې وکړو هغې یې فاسي کړو او بالکل اوس امن و امان پیدا شو په ټول افغانستان نو کول بالفرض په دې پاکستان کې داسې د یو کس نه سر ووهلی شي او هغه په ټي وي او په اخبار او په هر څه باندې ښکاره شي ټول خلک ویریږي چې بھائی دا خو بس گزاره پکې نه کیږي خو بالکل چې کوم دی به چې څوک مړی وکړي نو بس د مخې سره پرې سره وي نو الله فرمایي چې دې کې ستاسو دپاره ژوند دی څنګه ژوند دی ژوند دا دی چې هر کله د قصاص قانون په صحیح معنو کې جاري شي د تمامو خلکو زندگی به محفوظ خلکو ته به پته ولګي چې بھائی که زه مړی مې وکړو نو ما هم نه پرېږدي بس زه هم وژل کېږي نو بیا به خلک مړي نه کوي بیا به خلک مرګونه نه کوي دا حالات خو دغه دی کې خراب شي چې قاتل ته سزا نه ملاویږي نو دې وجې الله فرمایي چې ای خلکو په دې تاسو پوهېږئ نه خو په دې کې ستاسو دپاره زندګي د مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله فرمایي چې الله فرمایي چې قصاص کې ستاسو دپاره زندګي ده نو قصاص کې خو سړی مړ شو زندګي څنګه شو نو زندګي دا ده چې د یو سړي د قصاص په وجه سره چې دته سزا ملو شو د باقي د تمام خلکو زندگی محفوظ شو نو یو خو فانی شو خو نور خلک باقي پاتې شو نو وی دغسې د تصوف کې یو اصطلاح روانه ده فنا فی الله فنا فی الرسول وغیره نو تصوف علما وی چې خپل ځان خاورې کړه خپل ځان ختم کړه چې خپل ځان ختم کې تکبر لوی هر څه د ځانه ختم الله به دې هر څه الله به دې اوچت جدانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا دانا چې په خاورو کې ملو شي الله یې په دعا کې ګلې گلزار نو چې کله انسان دغه عاجزي پیدا شي د خپل نفس وی کا فزان باندې قدم کې د رحمان اسمانونه بدلان دې تر قدم شي چې دنه دا لوی ختم شي دا تکبر دې ختم شي دا انانیت دې ختم شي او دې بالکل الله پاک به کوم دې ډېر اوچت مقام ته ورسي او کنه ځکه دغه خبرې موجودي نو چې څوک پرې د خپل نفس وجلې نه دی او دې خپل تابعدار کړی نه دی نو دې چې کوم دی بیا د اعلی مقاماتو ته نشي رسېدی یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان کتب علیکم القصاص فرض کړی شو په تاسو باندې بدل اخیستل قصاص فی القتلى مقتولان او وجلو شو چې څوک وجل کیږي داغه بدل پتا سو باندې فرض دی نو بدل بسوک اخلي بدل به حکومت وقت نه چکم دی لکه بل سړی ته دا نه چې بس دې بچو پکړالي او په لارو کوڅو کې بمړي کوي دې سره خو فساد پیدا دا خو قانون په خپل لاس کې اغشتل حکومت وقت چې کوم دی د دې ذمہ دار دی چې هغه قاتل روبي شي او هغه باندې ثابت شي قتل چې دې د قتل سزا ورکړي الحر بالحر آزاد په بدله کې به آزاد چې دې نو قصاص دي
لکه په خوا خلکو خو به زیاتې وکړه د عذاب په بدل کې به دغه نه کړو او که یو غلام په مړی وکړو نو د هغې غلام په بدل کې به د هغه آقا مړ کړو الله فرمایي دا ظلم دی چې چا مړی وکړو هغه به چې کوم دی که آزاد سړي مړی وکړو آزاد به قصاص کېږي والعبد بالعبد او غلام د غلام په بدل کې والانثى بالانثى او زنانه د زنانه په بدل فمن هر هغه چا عفی له چې معافي وکړي شو له دته من اخیه د ضرور د طرف شیء دی او د خبرې فتبع بالمعروف نو پیروي پکار ده بالمعروف د شریعت د قاعده مطابق واداء الیه باحسان او ادایګي د هغه ته په کله طریقې سره سمراد احساس پاتې شو په پیسو خبر او شو په دیت شو نو صلی الله فرمایي چې هر څو باندې فیصله وشو نو اوس پکار دي چې دغه ادایګي په خپل طریقې سره وشي اوس ته بیا کړی نه چې د زندگی بچو او هغه ورته خون معاف یعنی قتلول د معاف په چیرې دیت راکړي نو څه په دې دیت باندې هغه کړی نه ذالک تخفیف من ربکم دا نرمی ده من ربکم تاسو د رب د طرفنا ورحمت و رحمت دا نرمی ده چې الله پاک قصاص قانون جاری د معافین جاری او د دیت جاری په درې وانو کې چې هر یو باندې کم دی نو بس خبره جوړه شو فمن اعتدى هر چا چې زیاتې وکړو بعد ذالک پس ډېر خلک داسې شته چې روغ یو کی په قرآن د پاسه روغ شو بیا مړ یو کی نو دغه ظلم دا د زیاتې وکړو فله در پاره عذاب الیم عذاب دردناک دی د پاره الله فرمایي زه بیا د سزا سخت ورکوم چې د ظلم روغ یو کړه یې معافي وکړه یې دیت واغست او زاغې نه پسې چې کم دی لګیا دی مړ ولکم بالقصاص او تاسو د پاره بالقصاص په بدل اغشتو کې حیات الجند دا قانون کې جند دا ډېر پخوا دلته غزیا سے دیو په هغه چې حکومت واغښت خلکو له وړې ورکول شروع کړل داسې لګل مونږ چې ډېر واړو خو دومره چې کوم دي د مخرانو په ټیم کې ورته چې یاره د سره حالات ډېر د مشویر ام خلک ویره دو خلک د بوت د مخران بلګي او بالکل اوس چې کوم دي خلک دغه اصل کې خبره ده لګور قصاص اغشتل چې کوم دي کنه دین اسلام وایي چې دا به د دې لپاره دوه شرایط ضروری دي یو بدا بتوره باندې غشتي شي بتوره باندې دا پانسی کول لکه څو بعض ملکونو کې پانسی ورکړي دي بعض ملکونو کې چې کوم دي نو داسې دي چې هغه د اوس طریقې په یو څه باندې کېني او نه صفه کې د بجلی کرنټ راځي هغه سره چې کوم دي هغه مړ شي بعض ملکونه داسې چې هغه داسې یو وړه کمره کې بند کی او هغه کمره کې د زهريله ګیس ورپری نو باغې سره چې کوم دي نو مړ شي بعض ورته چې کوم دي د زهر واستن لګي هغه سره مړ شي او اعتراض دا کوي چې وای دا ظلم دی دا ظلم دی په توره باندې سټوال د زمونږ علماء دا غي جواب زمونږ علماء فرمایي چې لومبي خدا خبره ده چې دا کوم کسان تاسو په بجلی کرنٹ باندې مړ کړو یام ولا د زهر واستن والا یام د زهر ګیس کرا پرې خو نو دا راته وایا چې د دین تاسو چا کړل چې تاسو تکلیف کم او کډیرو دا غینه تاسو دا تاسو کول شي یم ته کړل چې هغه توره باندې سټ د چانه پریشو هغه وی چې را ما ته تکلیف ډیرو خو او دا نور وینم ته تکلیف غني کم په توره باندې سټ وهالو کې دوه خبرې یو خدا چې الله فرمایي چې په توره باندې تاسو سر پرې کوي نو د خلق مخ کې کوي خلق برابر د دې سره بس چلو شي چې په خلکو به hebat راشي لکه څنګه سعودي عرب کې په خلکو به hebat راشي یاره به خلکو راشي نو آینده د لپاره به خلک چې کوي بیا دې عمل ته نږدې کیږي په لاسه چې به سټ وایي چې دا نور خلک ته عبرت وایي نو دې کې غټ فائدہ پکې ده چې نور خلک عبرت وایي چې حالات کنټرول شي د خلکو ژوندۍ محفوظ شي ناغه سره په یاره په خلکو ډیر راځي زما خبره ده چې په توره باندې سټ وهلو کې وی دا کم کس نه چې سر وهل کی وی هغه دا احساس هغه رګونه فورا کټ شي
ناغه ټوپونه موکونه وي خو نور هغه د تکلیف احساس نه کوي د تکلیف احساس هغه ته نه کی بس هغه فورا چې کوم دی هغه رګونه کټ نو بس هغه صرف ټوپونه وي خو نور هغه احساس نه کوي او دې نورو مسلو کې چې کوم دی بیا کوم کس چې وجې کیږي هغه ته سخترین تکلیف دا خو پکې یعنی علما او محققین وغیرہ دا لیکن دین اسلام چې کوم خبره کړه دا بس هغه کېړو خبرې نه دی پکار هغه کېړو خبرې نه دی پکار بس هغه وی بس دا څه کوي د دې کې د تمام انسانیت خیر دی الله فرمایي ولکم فی القصاص استاسو د پاره په بدل غشتو کې حیات الجند یا اولی الالباب اې د عقل خاوندانو د دین مې یریږي چې دې سړی مړ کړو دې کو څنګه مړ کړو دې کې استاسو د پاره جند لعلکم تتقون د پاره دې چې تاسو ځان اوساته د قتل غارتنا چې هر کله د قصاص قانون جاری یا په ملک کې قتل غارت نکېږي او چې د قصاص قانون نیا خلق په مړو باندې ضروري بیا په باغ وطن کې مړی خلق ډیر کوي ترجمه یا ایها الذین آمنوا ای مومنانو کتب علیکم القصاص فرض کړی شو پتا سو باندې بدل غشتل فی القتل فمقتول کې الحر بالحر جو آزاد بدل کې والعبد بالعبد غلام د غلام په بدل کې والانثى بالانثى زنانه د زنانه په بدل فمن هر هغه چا خفي له چې ما خفي شاغتا من اخيه د ضرور د طرفنا شیء د سسیز فتباع بالمعروف نو پیروي کول د شریعت د قاعده مطابق واداء الیه باحسان او ادایګي داغه په خپل طریقې سره ذالک تخفیف من ربکم دا نرمی د اساس د رب طرفنا ورحمت او رحمت فمانی تدافر خرچا چې زیاتیو کو بعد ذالک پس دینا فله پس مفرد یذ پارا عذاب علیم عذاب دردناک ولکم فی القصاص او استاذ ظفار بدل غشتو کې حیات جن یا اولی الالباب اید عقل خاوندان لعلکم تتقون دفارا دے جتا خضان اساتے دا قتل غارتنا صدق اللہ ان اللہ ملائکت وسلم یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم اللہم محمد اللہم ارحمنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللهم فرج قلوبنا وقلوب المسلمين اللهم اغفر لنا صل جزاك الله خيرا